السلام علیکم. راشد خان ته د دا ستره بریا او ویاړ مبارک وي. ملي اتل راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د شلاوریزو سیالیو د وروستۍ لسیزې د ځانګړي لوبډلې په نوملړ کې ځای خپل کړ. راشد خان چا چې د افغانستان د شلاوریزو سیالیو په بریا کې همیشه حیاتي رول لوبولی دی، افغانستان ته ویاړونه وربخښلي دي. راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکلي دي: ګرانو هیوادوالو، ستاسو د دعا او د تشویق له برکته زه د افغانستان نمایندګي د کرکټ د نړیوالې شورا د لسیزې په لوبډله کې راغلی یم. زه د یو افغان په توګه افتخار کوم چې زما نوم د لسیزې په غوره ټیم کې راغلی دی. دا د ټول افغانستان لپاره ویاړ ګڼم او هڅه به مې دا وي چې آینده کې هم د افغانستان ته همداسې ویاړونه راوړم. ستاسو د دعا او ملاتړ څخه مننه. افغانستان زنده باد. د نن ویډیو هم دومره وه. که مو ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د راتلونکي د کرکټ معلومات او د نړۍ تازه خبرو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.